دوی خو وایي مونږ ته چې د ښځو په کفر کې د اسلام کې د ښځو د حقوق نشته، دروغ وایي. د امریکایانو په تعریف کې تر اوسه پورې ښځه رئیس جمهوره سوې، هلته ښځه وزیر دفاع سوې، غیر له وزارت خارجې نه چې وزارت خارجه یې ورکړې. هلته په پارلمان کې سړي ډېر دي که ښځې، هلته د نظام په فوج کې سړي ډېر دي که ښځې. هلته چې په یو نظام کې داسې نه ده چې مونږ ویده انسانان یو، مونږ نن هغه علما یو چې د دنیا د هر څه شي نه خبر یو. په یو وظیفه کې د ښځې او د نر تنخوا فرق لري، د فرانسې په وزارت دفاع کې فرق لري، د دوی فرق لري، مساوات نشته. دغه مساوات چغې د مونږ دپاره وهي چې مونږ څنګه بدنام کړي. د اسلام هغه معتدل او قانوني او خپلواک آزاد د دوی نه غلامیت منونکي خلک دنیا کې نن ټول دنیا غلامان ګرځېدلي. یوازینی خلک چې د امریکایانو نه د حریت او د ازادۍ او د استقلال خبره کوي هغه مونږ. نو خود به مو ټوله دنیا په رسمیت نه پېژني چې ټول خلک وایي د ما غلامي منو ته یې نه مني. نو خو خو اختلاف خود پیدا کلي کې یو ملک یې د ملکي ټول خلک مني، غټ خان هم د کلي. نو چې یو نفر یې نه مني د ملک، خو ټول خلک تحریکوي چې دا منزوي کوي. مونږ د دې لوی مغرور ملکي نه منو، مونږ د اسلام په قانون کې دغه لوی جابر ظالم ملک نه منو. مونږ خپل یو رب لرو، د هغه رب ته تسلیم سوي خلک د چا ملکي نه ډارېږو نه د چا ملکي منو.